حضرت زینب ته فرمایي چې سترګې وغړوه زه هغه زینب ما چې تا ما ته ووایي زما د حضرت زینب سلام الله علیها سره ملاقات وشي دغه هغه حسین دی چې تا ما ته ووایي چې د دې حسین باره کې دعا وکړه چې زما ورسره ملاقات وشي دغه حسین چې شهید کړی شوی دی نیزه کې سر دی دا هغه رور زما دی کوم چې د فاطمه زهرا بیبي بچی دی او دا هغه زینب ده چې تا خدمت کړی دی او تا ارزو ظاهره کړه چې زما د دې سره ملاقات وشي هغه دعا دې یکدم الله قبول کړه عزتمندو هغه بیبي دومره په جړا شوله چې الحمدلله مونږه او تاسو یو دنیایي او سیاسي جلسه کې نه یو راټول شوي کو تاسو ته دعوت ملو شوی دی نو ستاسو قلوب او ستاسو ارواح او تاسو په دې خبره ګواه چې د قاری صاحب محترم په ځای کې سیاسي جلسه نه وه د مفادو جلسه نه وه لیکن کو تاسو زمونږ مشرانو کشرانو مونږ راغوښتي د ادارې ته د مسجد ته صرف په یو پیغام سره په یو عزم سره چې د کمې کورنۍ نه مونږ ته د الله توحید ملو دی د کمې کورنۍ نه مونږ ته د الله سبحانه وتعالی عرفان ملو دی د رسول الله د دین هغه ښکاره چراغان ملو دي چې کومه کورنۍ د رسول الله مبارک ته هغه کورنۍ ده چې حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د امت هغه عظیمه بیبي د عزتمندو چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمان یا علی شان دی چې فاطمه زما د جگر ټوکړه ده د حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمان علی شان دی چې حسن او حسین زما بچی دي زما د لور زامن دي الحمدلله تاسو په دې خبره گواه دا فضا دې په دې خبره گواشي الحمدلله بغیر د سیاسی مفادونه تاسو صرف او صرف په یو عزم سره په یو نوم سره دلته راجمع شوي چې هغه نوم د حضور علیه الصلاۃ والسلام د عظیمې ګرانۍ دی عزتمندو مونږ ته چې د کمې کورنۍ نه خیر ملو دی د انسان فطرت دا دی اصول دا دی قانون دا دی چې چا سره نیکي وکړی شي د هغه نیکي او احسان به منل کېږي د حضور علیه الصلاۃ والسلام مونږ سره بېشماره نیکۍ دي صرف یو خبره کومه نن چې بعضې طبقات او بعضې مکتب فکر دا خبره کوي العیاذ بالله چې حسین خو العیاذ بالله مخص د خلافت د مخالفت دپاره روتې و هغې باندې زه بعد کې تفصیلا خبرې کومه صرف یو خبره کوم عزتمندو چې مونږ ته دا چا ویلي دي چې الله یو دی دا خبره څوک ثابتولی شي چې د رسول الله مبارک نه بغیر په دغه دور کې په دغه مملکت په دغه عربو کې چې دا دعوه کړي انبیاء علیهم السلام نه بعد د رسول الله په دور کې کو چا دعوه کړې ده او چا عرفان مونږ ته ښودلی دی هغه د رسول الله مبارک ذات دی عزتمند چې مونږ ته الله پاک چا وښو عرفان یې راته وښو د الله پاک هغه خاصیات بیان کړل صفات بیان کړل د عشق او د محبت او د توحید حضور علیه الصلاۃ والسلام اقوال او حدیث بیان کړل دا څوک عزتمندو دا حضور علیه الصلاۃ والسلام ما ته متوجه شئ دا څوک عزتمندو حضور علیه الصلاۃ والسلام الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حضور فرمائی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی دا حدیث تے حضور فرمائی زما حسن زما حسین عام حسنین ندی زما حسن او زما حسین دا جنت نوجوانانو سرداران دی عزت مند عام حسنین دی عزت مندو چې اللہ پاک چاہتا دا جنت سرداری ورکی عزت مندو آغا انسان کی رناوی بلکہ حضور علیہ السلام فرمائل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام ماتا فرمائل کہ الحسین منی وانا من الحسین متفق علیہ حدیث تے یو مکتبہ فکر دے حدیث نہ انکار نشی کولے و صحیح سند سرا محدثین ذکر کرے دے عزت مندو حضور علیہ السلام مبارک دا امام حسین علیہ السلام دا شہادت نوڑان دے امت تا صحابہ تا یو عظیم پیغام پر غستے ہو کہ الحسین منی وانا من الحسین
حسین زد حسین زمانه دے زد حسین نیم مونږ وایو څه مطلب یا رسول الله حضور علیہ السلام صلی الله علیه وسلم مخکې فرمایلی دي چې د حسین مشن مصطفی دے د حسین عظمت مصطفی دے او د حسین علیہ السلام شہادت رسول اللہ علیہ السلام دی عزت عام ہستی نے دی عزت مندو او په اجازه کې لیکي د امام حسین علیہ السلام په نوم سره څوک وایي چې قاری صاحب تولک جوړه کړې وه یا خیرات او صدقه کړې وه تاسو به ورته وایئ چې د قاری صاحب یو بچی و په منبر رسول باندې ناست و او د صحیح سند سره د احادیث نبوي نه تذکره فرمایله چې فرمایي حضرت عبداللہ ابن شداد فرمائی فرکبا الحسن او الحسین علی ظہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو ساجد فرمائی چی پا حالت دا منس کے حضور علیہ السلام پا سجدہ کے دے پا حالت دا سجدہ کے امام حسن امام حسین دا حضور پا پش مبارک باندی ناستی دی وہو ساجد حضور علیہ السلام پا حالت دا سجدہ کیوں ولیکن حضور علیہ السلام دا آگے حسنین و کریمین و دا وجہ خپل سجدہ او بل روایات کے راضی نبی کریم علیہ السلام مبارک منبر رسول باندې ناستے دے بل منبر باندې ناستے دے پوری مہامخ حضرت حسن حضرت حسین علیہم السلام علیہم الرضوان روان دی حضور علیہ السلام دوران خطبہ کے دوران ارشادات کے دوران تقریر کے مبارک پاسے دا لاڑو حضرت حسن دا عمر دا وجہ او دا عمر سر چکم دا انسان وزن وی پدی خیلاز باندھ کے نو حضرت حسین پا گسلاز باندھ کے نو رسول اللہ مبارک واپس منبر رسول تراغے مزید تقریر او فرمائل امت تے عظیم درس و پیغام ورکا زما حسن زما حسین زما دا خطبینا زما دا دیننا او زما دا اسلام نا جدا ندی بلکہ حسن پا دے خطبہ کی شامل دے حسن پا دین کی شامل دے حسین پا دے خطبہ کی شامل دے حضرت حسین پا دے طول دین کی شامل دے عزت مندو تیر زیادہ دل خراش واقعہ بیا رستوش والا جو حضور السلام با فرمائی حضرت محرف فرمائی کہ اللہم ہاؤلائی اہل بیتی یا اللہ دا زما اہل بیت تی حضرت علی المرتضی حضرت فاطمۃ الزہرا حضرت حسن حضرت حسین حضور علیہ السلام اہل بیت تی فرمائی اے زما امتا زد اخبرو اہل بیتو پبارک کے و پزمن کے تاسو تا اللہ یاد در کوما زما اہل بیتو سرا چی معاملہ کوئی درب ذوالجلال قانون نہ تجاوز ہونا کئی اور بیا دا سے دل خراش واقعہ عزت مندو دا امت اش والا اذا حضرت حسین ذکر با صبح قیامت بوری جاری وی اہل محبت با حدیت درود و سلام حدیت صدقات و خیراتونو صبح قیامت پورے پیش گئی زدہ داون نکو ما چی 50 صدقی ما تاثرہ ٹول کردئی سور لسو کال اشو زدہ عظیم ہستے اگر پروگرامات اگر تاریخ منبر رسول باندے ہمیشہ بیان شبہ دے کچھے مخالفت کرے دے دشمار خلق تی لیکن چاچے وسرا عشق و محبت کرے دے اگر بشمار خلق تی بشمار خلق تی کلچے حضرت حسین علیہ السلام شہادت کے لئے عزت مند دا واقعہ دے پتہ جو سر ہو رہی زکا چی تاسو تکل دے واقعی پتہ ہو لگی خدایش تک تاسو بیا علو دشی کہ حضور پا اہل بیت و سر تاسو ایسار ثواب نہیں پیش کری خوب بدل نترسی عزت مندو مدینہ منورہ کے آواز راگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا نہ پردش ہو دے زمن کے خبر کم عزت مندو مونگا دا عقیدہ دا اہل سنت والجماعت چی ہر صحابی نبی جنتی الحمدللہ اہل سنت اگا علماء دی عزت مندو چی پا توحید کی مضبوط عقیدہ لری دا خلفاء راشدین و حوالے سرا مضبوطہ و محبت برا عقیدہ لری دا صحابہ کرام و حوالے سرا مضبوطہ و محبت برا عقیدہ لری ولیکن دا اہل بیت و محبت بانے میں سمجھوتا نہ کئی دا اہل بیت و حق ہم نہ پٹئی دا اہل بیت و حق امت تا اڑان دے کئی لگا سنگے چی انشاءاللہ من کوشش کو اڑان دے کو اور دا سی کوشش تی عزت مندو دا اہل بیت و شان سوک بیانی یا نہ بیانی زان نہ مسئلہ دا دا اہل بیت و شان ازہر من الشمس دنور درانانم زیاد موثر و عظیم دے عزت مندو مدینہ منورہ کے چکر دا خبر رالو چی یزید پا خلافت باندے کے ناستا تخت خلافت باندے کے ناستا دا واقعہ تاسو ہو رہی خود یو فرقی ملا
امام حسین مخالف خبره کوي نو تاسو خپل کوشش سره دا خپل بندوي او هر څنګه کوشش تاسو کولای شئ د خپل وس مطابق لیکن دا حقیقت امام تبری رحمه الله ذکر کړی دی علامہ ابن کثیر رحمه الله البدایه والنهایه کې ذکر کړی دی عزتمندو حضرت امام حسین خبر شو چې یزید هغه خلافت چې کوم دی قائم شو وخت سره حضور علیه الصلاۃ والسلام د دین وسی دا یو پیغام وو چې حضور السلام بار بار فرمایلی چې دا زمانه دی زه د دنه ما دا زما د دنیا هغه خوشبودار چې ورته ویل کېږي ګل خوشبودار ګلونه دي امام حسن امام حسین حضرت امام حسین د یزید د بیعت مخالفت وکړه ولیکن مدینه منوره کې د یزید ډېر ټیټ نیټ ورک و ډېر مضبوط نیټ ورک و بلکې گورنر د مدینه منورې چې هغه ټایم و هغه د یزید کسو نو امام حسین علیه السلام ته مسائل جوړول سختی کوله جبر یې کو قصد یې کو اوس دلته عزتمندو دا یوه خبره یاد ساتئ دا ډېره ضروري ده نن سبا چې سوشل میډیا باندې کم الحاد پروموټ کیږي الله پاک چرته دی العیاذ بالله الله پاک څوک دی العیاذ بالله د دې دپاره انشاءالله مونږه دا عزم کړی دی چې په دې اجاره کې لیکي به انشاءالله داسې یو مدرسه مونږ جوړو چې په هغې کې به مونږ سره د علماو داسې یو ټیم موجود وي چې د چا اشکالات وي چې الله پاک چرته دی توحید څه ته وایي رسول الله مبارک عظمت رسول الله مبارک بعضې هغه د حکماتو نه ډک معاملات کو پاغي چاته به اعتراضات وي تاسو به د لاسه نیسئ زمونږ فون نمبر به ورکوئ دلته به راولئ انشاءالله مونږ او زمونږ د علماو ټیم به هغه ټیم پورې نه پاسي تر څو چې د الله وجود نه ثابت کړي تر څو چې د رسول الله مبارک په عقلي او نقلي دلایلو سره رحمت للعالمین نه ثابت کړي ځکه الغرض دا خبره چې خلک کوي چې امام حسین العیاذ بالله محض د خلافت لپاره دا خبره کوي دا ټوټ غلطه ده و د امام حسین رضی الله تعالی عنهما العیاذ بالله دا مقصدو چې مونږه د خلافت شوقین یو د خلافت طلب کوو نو مدینه منورې نه بیا مکې مکرمې ته نه تلو بلکې هغه ټایم به اعلان جنگ کړی دی یزید خلاف لیکن دا مبارک لاړو چې لاړو مکې مکرمې ته د دې وجه لاړو چې مدینه منوره کې حضرت حسین علیہ السلام تر چاوي چې بس یزید بیعت وکاو یزید ومانو یزید پروموټ کاو یزید چې کوم سپورټ کا نو تاسو نه تاسو کوما چې د رسول الله مبارک پکور کې یو بچی پیدا شي سیدنا علی المرتضی پکور کې یو بچی پیدا شي هغه د حکمت هغه د عدل او انصاف او د علم سفر اغي او کې اصول کې چرته د اغي زړه یا د اغي قول د حق خلاف کې دی شي نشي کې د عزت مندو امام حسین علیہ السلام چې کله لاړو مکه مکرمه ته په هغه وخت کې 15 صحابه کرام داسیو چاغي کلم کلا د یزید مخالفت وکړه پای کې حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما پدے کې حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سلورم نمبر صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما اور پنجم نمبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا دا هغه شخصیت بچو عزت مندو چې رچا بارکی حضور علیہ السلام دعا کړي وا چې الله عباس لا زما په دین کې فقاهت ورکي بصارت ورکي او فصاحت ورکي نن اغیتا رئیس المفسرین ویل کیږي چې کو چرته د یو آیت ترجمه حضرت ابن عباس کړي د بل چا جرأت نشته چې باغی باندې اعتراض وکړي دومره کریکټ او دومره عظیم علم الله سبحانه وتعالی غیله ورکړو دا 15 صحابه کرام عزت مندو دی مکه مکرمه کې د یزید خلاف چې کوم د هغه مخالف د هغه خلافتو بالجبر د هغه مخالفت وکړو او د خبره کوله چې یزید ناس ته د خود پلار نو ورته د خلافت راغې د والد صاحب نو ورته راغې خو لیکن د خلافت لپاره اهل پکار دی ځکه چې یزید چې د حواله سره داسې یو حسین قول څوک نشي بیانولی چې یزید دلته منځ کړی دی دلته حج ادا کړی دی مثال یا ست عزت مندو یزید چې د صحابو دنه ذکر نفرتو ذکر مخالفتو چې یزید د دین و اسلام هغه احکامات صحیح نه پوره کول احکامات پیژندل نه پوره کول نه او کو څوک کوئی چې پیژندلې نو زم دا څنګه پیژندل چې د رسول الله مبارک په وسی مبارک باندې گزار کړو اعوذ بالله حضرت حسین علیہ السلام چې دغه دوران کې
دیتا د کوفې نه خطوط را شروع شو خطونه به ورته راتلل چې یا ابن علي اے د علي صاحب بچیا ستاسو والد صاحب خو دلته کوفه کې زمونږ گورنر و زمونږ امیر المؤمنین و زمونږ عظیم خلیفه رسول تاسو مراشي مونږ بس تاسو بیعت وکړو امام حسین علیه السلام عظمت ته شان کوما ورته پته وا خو لیکن د کوفې چې کوم خلکو د اغوی هغه سود او پیرزو هغې مبارک کو لړه نه کړه ختم یې نه کړه گزار یې نه کړه دغه دوران کې عبدالله بن زبیر چې عزتمند دی دا خبره کوله صحابه کرام چې کومونګه د یزید خلاف اعلان مخالفت کو نو اسنا چې په دې امت کې خونریزي شروع شي جنگ شروع شي بعض صحابه دا رائے ورکوله چې کومونګه د یزید مخالفت کو مسلمانان با مسلمانانو کې لاندې وزي په دې کې به قتل او قتال شروع شي واحد یو د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا عظیم وسه چې فرمایي الحسن حسین مني وانا من الحسین او د دې مصدر ته ګوري عزتمندو مظهر ته ګوري دی مبارک چوکتل چې دا خو د ارچا خپل رائے ده خو لیکن زه څنګه خاموش کینم چې د دین منشور سده په هغه باندې عمل نه کیږي بلکې زه خو د دین د منشور د پاره د ایجنډې د پاره د مشن د پاره مشن مصطفی د پاره هر څنګه کوشش کوم ځکه چې زما د والد صاحب درس دو زما د مور بیبي حضرت فاطمه الزهرا درس دو چې په دین باندې سر او مال قربان کړی دي زما د مصطفی علیه السلام شان دو چې فطائف کی ویني برداشت کړی دي خود امت د پاره د عذاب دعا نه د کړی د دین د پاره قرباني هم دغه عزت مندو فرمایي چې کوفې نه کله خطونه را شروع شو امام حسین علیه السلام خپل یو نائب حضرت مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ ولېګه چې لاړ شه د کوفې خلک ما ته بار بار وی چې امام حسین راشه لاړ شه هلته مې ګوره چې آیا حالانکه عبدالله بن زبیر چې رضی الله تعالی عنہ مددي متعدد صحابه دا موقف چې د کوفې خلک بے وفا دي تاسو مزه ځکه چې هغه بے وفایو کی حضرت سیدنا علی المرتضی سره بے وفایو کړل په مسجد کې په حالت د منځ کې مبارک باندې حمله وشوله دا څونه غټه بے وفایی ده نو دي ته امام حسین علیه السلام ته د خپل مرګرو دا خبر وکړه چې تاسو مزه کوفې طرف ته ولیکن تاسو دلته دا معلومات وکړئ چې څومره لوی شان الله پاک دی له ورکړو څومره عظمت یې ول ورکړو چې د هر قسم هغه حقیقتنا اغي خبرو خو لیکن بیا هم سفر د کربلا شروع شو سفر د دمشق شروع شو مسلم بن عقیل چې کله لاړو الته کې اغي ابتدایي ورځو کې ډېره خمرګرتیا شروع کړه او مسلم بن عقیل مستمر کړیو ولیکن دلته کې سم مسلمانان داسیو چې اغي د حضرت مسلم بن عقیل سره کله کمرګرتیا وکړه خو لیکن د یزید چې کوم ابن زیاد گورنرو هغه د مسلم بن عقیل د مرګرو ته ویلې کو چې تاسو نه سمېږئ کنه نو یزید به بیا همغه د جلاد معامله کوي بس بیا به وجني سرونه بچانه وي سو پداسي وجني هغه چې کوم سمرګري واغې د خاموشۍ د وجې او د هغه ټیم خوف د وجې د مسلم بن عقیل نه یو طرف ته شو او بیا مسلم بن عقیل الته کې شهید کړل شو همدغه د کوفې خلکو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنهما شهید کړو هغه حضرت مسلم بن عقیل هم شهید کړو مسلم بن عقیل دغه دوران کې چې کله خط ولېګا چې او حالات سازگار دي امام حسین علیه السلام تاسو راشي تشریف اوري وکړئ امام حسین علیہ السلام د اغي پاک خط باندې مکه مکرمه نه روان شو او چې کله دی را نږدې کېدل کربلا ته نږدې کېدل د دوران کې دا خبر راغی چې حضرت مسلم بن عقیل شهید کړي شو دغه دوران کې امام حسین علیہ السلام چې کله معاملو کتل نو دی مدینه منوره طرف ته روان شو خو دې سره د مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنهما یا بچي شاملو یا وسره ور شاملو هغه ورته وی چې امام حسین مسلم بن عقیل شهید شو اوس په مدینه منوره ته نزو اوس په زو او د خپل رور یا د خپل وارث سره بدله باخلو امام حسین علیہ السلام د مرګرتیا ډیر خیال وساته هغه نا امید نه کو ورسره روان شو کله چې دی کرب او بلا تا کربلا ته نږدې شو عزت منګو نو یزید ته پته ولګی چې د حضور صلی الله علیه وسلم مسیر روان دي او دا سي عظمت ولا مسیر روان دي چاته وایي چې دا معاملہ یا دا خبره یا دا فیصله دا نو هغه فیصله د رسول الله مبارک دا
هغه فیصله د الله سبحانه وتعالی ده چې کله د دې عظمت نو چونکې هغه خبرو د دې مخالف فوج ولېږه په زرګونو فوج ولېږه امام حسین علیه السلام ته وایي چې ته مونږ اخوا نه شې تللی دوه خبرې دي یا به د یزید بیعت کې یا به مونږ سره جنگ کې دغه دوران کې 72 اهل بیت رسول الله مبارک د کور سوچا اهل بیت د رسول الله مبارک د کور ماشومان زنانان وسین وسا حضرت امام حسین علیه السلام ورورونه وسی بچی دا ټول په دغه 72 کسانو کې شامل وو عزتمندو دې ته سوچ وکړئ چې آیا د 10 زره یا د 20 زره فوج مقابله او یا کسانو باندې ممکن ده او هغه او یا کسان چې کم د جنگ په نیت راوتی نه دي کم خو په دې نیت راوتی دي چې زما د حضرت والد صاحب او د نیکه مبارک حضرت سیدنا محمد مصطفی علیه السلام د دین د قیام د پاره بزم دمشق ته زبزم هغه علاقې ته چې کله ابن زیاد ډېر تکبر بر انداز کې وې حضرت امام حسین ورته حکم وکړ مونږ وایو دا حکم دی کې یرا او ډر نو خوف پکې نو وته وایي زه د یزید بیعت هرگز نه کومه البته کو تاسو ما سره جنگ کوي الفاظ ته خیال وکړئ امام حسین علیه السلام ته فرمایي د یزید بیعت نه کومه لیکن تاسو کو ما سره جنگ کول غواړئ اگر چې په زرګونو لکونو شي ولیکن دې بدن کې د رسول الله مبارک وینه دا بیا درنه رستو کېږم زه څه چې زما د زنګو ماشوم درنه رستو کېږي عزتمندو دغه دوران کې امام حسین علیه السلام دغه خیمه په میدان کربلا کې قائم شوه او د یزید ظالم فوج هغه خیمو محاصره وکړه چې محاصره وکړه نن چې کوم شپه د عزتمندو د 10 محرم الحرام په دې شپه باندې د حضور علیه السلام دغه مسیح مبارک په خیمه کې د حضور علیه السلام د کتاب د قران کریم تلاوت کول ورته وی چې دا یو شپه به عبادت وکم او په دې یو شپه کې متعدد نفل تلاوت امام حسین علیه السلام وکړو کله چې میدان کربلا کې د یزید ظالم فوج هغه حکم شو چې موږ به اوس جنگ کوو جګړه وکړو او د حق خلاف به جنګیږو دا ضمیر د هغې مطمئن و بعد کې بیا ټول وی چې دا خو ډېر ناجیزه وشو لیکن عزتمندو یو د رسول الله مبارک د کور زلمه او ځوانان میدان کربلا ته ځي او د دنیا د دین نه باغیان چې کوم دی قتل کړل چې کله د حضرت امام حسین نمبر راغی حضرت امام حسین علیه السلام یو معصوم بچی و حضرت زین العابدین ډیر معصوم او هغه ته دا نصیحت وکړو چې تب بیا د خپل ورونو خويندو د خپل ترور حضرت زینب سلام الله علیها خیال ساتي مطلب تبات شوي تب دې خیال ساتي نصیحت ورته وکړو موږ چې په پښتو کې نصیحت وصیت وایي امام حسین علیه السلام خپل والد سے هغه تلوار رويستو ذوالفقار او په دې دوران کې زما خیال 27 تک 28 کسان د غیر تلوار لاندې رالل ولیکن آخر کار چرته د 10,000 د 10,000 فوج مقابله کیږي او چرته په یوازې تنها امام حسین علیه السلام لیکن عزتمندو داغي هغه شهادت دومره په دل خراش واقع سره مونږ وګورو دومره خفګانی معاملہ دومره خفګانی حالت چې داغي کله شهادت وشو هغه نه سر مبارک جدا کړ او بیا دا سورزه دلتا ابن زیاد په نگرانی کیو یزید وتا ټیم نا هغه زینا یو خطر ولېږه چې ابن زیاد را روان شه او د دین چې کوم باغیانو العیاذ بالله داغي سر په نيزه کې کېدا او زما طرف ته روان شه په دغه دوران کې عزتمندو دغه د ابن زیاد قافله را روان شو او دغه د یزید خواته رااله په دې دوران کې یو واقعه ویما واقع مختصر کوم ډیره وګدا ولیکن تاسو به پوه شئ کنه چې سب پس منظر کربلا کې زمونږ د پاره چا قرباني ورکړې ده د دې د الله کتاب د پاره د دې مساجد د قیام د پاره چا قرباني ورکړې ده آیا زمونږ حق نه جوړيږي چې د امام حسین علیه السلام په یاد کې د لشل کو صدقو کو تقسیم ولې نه جوړيږي عزتمن زمونږ د دین د پاره قرباني ورکړې ده نه جهاد مسله وا نه د خلافت مسله وا نه داسې د مال او زر مسله وا او مسله وا د رسول الله مبارک د دین مسله وا عزتمندو د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها یو کنیزه وا نوکرانی یو غلامه مدینه منوره کې د فاطمه الزهرا سلام الله علیها سره خدمت کول کله چې مدینه منوره نه د بیبي دمشق تراتلا دارالخلافه چې ود یزید نو فاطمه بیبي ته وی چې ماته یو نصیحت وکا
حضرت فاطمه الزهرا ورته فرمایي چې نصیحت دا دی چې کله ته قیدیان ووینې نو هغې له اوبه ورکړه او د هغې حوصله افزایي وکړه. کله چې دمشق ته دا قافله راغله د سیدنا امام حسین علیه السلام سر مبارک نیزه باندې دی العیاذ بالله، ډېره د خفګان خبره ده. نو دا بیبي چې تر کور چت ته وختله ګوري چې ابن زیاد او د هغه چې کومه پوره کمیټي ده هغه دا آواز کوي چې د دین باغیان مړه شوي دي او شهیدان شوي دي او دا د هغې سرونه دي او د دین باغیان او د دین باغیان. ډېر خلک خو هغه ټیم د امام حسین علیه السلام د نوم نه نه خبر چې دا د حضور علیه السلام مسیح شهید شوی دی. دی خو دا پروپیګنډه کړې وه چې دا د دین نه باغیان خلک دي. نو دغه بیبي چې کله راودرېده دا وګوري چې ماشومان دي او یو لاش دی او هغه ماشومان داسې ډېر تږي حالت کې ښکاري، د خپل کور نه راکوز شوه او زر زر چې کوم دی هغې له اوبه یوړلې او څادرې وله یوړلې. کوم ټیم چې د هغه وخت مطابق د دې سره په کور کې څه موجود و هغه یې وله یوړل. بیبي زینب د فاطمې بیبي لور وه، امام حسین علیه السلام خور وه، هغې سره یې ملاقات وشو. دا بیبی ورته وایي دا ابۍ چې ما ته دعا وکړه په مدینه منوره کې د فاطمې بیبي ما ډېر خدمت کړی دی او د فاطمې بیبي حسن او حسین او زینب زما یادېږي چې د هغې سره زما ملاقات وشي. دې خبرې ته م خیال دی عزتمندو. دا بیبي چې د امام حسن علیه السلام د کور غلامه وه واپس دمشق ته راغله. دمشق کې دا د بیبي زینب سره ملاویږي لیکن تعارف نه دی شوی، وخت ډېر تېر شوی دی. دا بیبي دا نه پیژني چې دا د امام حضرت سیدنا علی المرتضی لور ده، د امام حسین خور ده او دغه نیزه کې چې دغه سر مبارک دی د امام حسین علیه السلام دی. د دې نه دا بیبي خبره نه وه. نو بیبي ورته وایي چې یا زینب، یا مثال هغه دوران کې چې کومه گفتگو وشوه د هغې په تناظر کې چې ما ته دعا وکړه، زه د مدینې منورې د رسول الله مبارک د لور خدمتګار وم، خو چې زما د رسول الله مبارک د مسو سره ملاقات وشي. حضرت زینب سلام الله علیها په یو درد برا انداز کې چې زړه او سترګو مبارکو نه اوښکې روانې دي چې د حضور علیه الصلاة والسلام د ګلستان ګلونو سره ظلم عظیم شوی دی. زویم د دغه وخت نه واخله صبح قیامت پورې دومره ظلم نه دی شوی د پاکو خلکو سره چې څومره د رسول الله مبارک د اهل بیتو سره شوی دی. حضرت زینب ورته فرمایي چې سترګې وغړوه، زه هغه زینب یم چې تا ما ته ووایي زما د حضرت زینب سلام الله علیها سره ملاقات وشي. دغه هغه حسین دی چې تا ما ته ووایي چې د دې حسین باره کې دعا وکړه چې زما ورسره ملاقات وشي. دغه حسین چې شهید کړی شوی دی نیزه کې سر دی، دا هغه رور زما دی کوم چې د فاطمه الزهرا بیبي بچی دی او دا هغه زینب ده چې ته یې خدمت کړی دی او ته یې ارزو ظاهره کړه چې زما د دې سره ملاقات وشي. هغه دعا دې یکدم الله قبول کړه. عزتمندو هغه بیبي دومره په جړا شوله چې مورخینو لیکلي دي چې انتهایي غمګینه شوه او بیا دغه قافله چې کله یزید ته مخامخ شوله، یزید تپوس کوي دا څوک دی دا څوک دی دا څوک دی. امام زین العابدین علیهم السلام خلک وایي په دې باندې سلام لیږل. زم عزتمندو یاد ساتئ زمونږ عقیده دا ده چې د حضور علیه السلام نه پس نبي راتلل نشته. دا سلام چې مونږ وایو تاسو نه تپوس کوم آیا امام حسین قربانی د دې قابله ده چې نه ده چې موږ په سلام ووایو؟ ده کو نه ده؟ بالکل د عزتمندو د دې ګرانه باندې سلام لیږل دا د دې خپل قابلیت دی عزتمندو. اگر چې زمونږ محبت دی عقیدت دی لیکن د دې خپل قابلیت هم دی. ځکه چې سیدنا علی المرتضی فرمایي رضی الله تعالی عنهما چې موږ د الله تعالی عبادت کوو او موږ په دې نیت کوو چې زمونږ د پلانې کارو کې پلانې وکړي. دا خدا زشوله که یو انسان چې مزدوري کوي د خپل مالک سره، زمونږ عبادت په دې نیت پکار دی چې الله پاک د دې خبرو قابل دی چې د هغې عبادت وکړي شي، حمد و ثنا وکړي شي. عزتمندو د شپږو کالو ماشوم امام زین العابدین علیه السلام په زړه کې دومره جوش او ولوله او دومره عظمت چې د یزید په دربار کې یزید ته مخامخ هغه ملامتیا ورکړه او د هرې خبرې جواب به ورکړو. او بیا حضرت سکینه چې دا لفظ سکینه دی هغه سلام الله علیها بیبي چې هغه د شپږو کالو عمر کې غالبا مورخینو د هغې عمر هم ذکر کړی دی چې یزید کله هغې نه تپوس وکړو چې ته څوک یې؟ نو دومره یې وله دا کلکه مرۍ تړلې وه ابن زیاد او د هغه لعنتي پوج
چې مبارکې هغه ماشومه د شپږو کالو دومره مرۍ یې ولکلکه تړلې وه چې هغې گفتگو نشوه کولی. نو بیا ورته زینب بیبي علیه السلام وویل چې تا ولې مرۍ داسې تړلې ده او ته د گفتگو توقع کې. عزتمندو وخت مختصر دی، مولانا زمونږ خطیب او زمونږ مشر بشیر صاحب مبارک هم خبرې کوي او زمونږ مولانا مفتی حسن جان صاحب هم خبرې کوي، لیکن تاسو ته صرف دا واقعه چې ما وویل عزتمندو، نه سیاسي جلسه ده، نه زنده‌باد شته، نه مرده‌باد شته، نه غوټ شته، نه مفاد پرستي شته، نه ریا ده، بلکې صرف د دې دپاره چې موږ سره چا احسان کړی دی، دین سره چا احسان کړی دی، موږ به د هغوی یاد کوو. عزتمندو اخري کې یو خبره کوم عزتمندو، زمونږ انشاءالله ربیع الاول شریف کې به محفل وي او هغه محفل کې به مونږ صرف د رسول الله مبارک د شان او شوکت او د عظمت خبرې کوو. هغه هم سیاسي جلسه نه ده، هغې کې هم د نوټ نه غواړو، هغې کې به تاسو انشاءالله حاضري کوئ. دا کوم چې ناست کسان یې زمونږ شاکر کاکا دي، بادر کاکا دي، دا ټول چې څومره ناست دي، مونږ ټول به دې له انشاءالله یو پروګرام کوو. نرګل صاحب دی، حضرت علي صاحب دی، حاجي صاحب دي، طاوله شاه دی، خانجي دي مناسي د الله تعالی عمر کې برکت واچي. مونږ به یو کمیټي جوړو، په هغه کمیټۍ کې به مونږ ذمہواري او ډیوټي دی چې د هغه پروګرام به مونږ ته یو داسې دعوتنامه ملاویږي، هغې کې به مونږ لیکلي چې په دې ځای کې په دې وخت باندې پروګرام دی. بس تاسو به صرف دومره کوئ چې هغه به خپل یارانو ته، دوستانو ته، ملګرو ته، رشته دارانو ته رسوئ او په دې نیت نه چې دا د قاري صاحب ځای کې د قاري صاحب دپاره، په دې نیت چې په دې پوسټر کې د حضور علیه الصلاة والسلام نوم دی. صحیح ده، په دې کې کلمه ده. مونږ به دا یو بل مسلمان ورور ته په دې نیت ورکوو چې مونږ به د دې محفل شریف دعوت کوو. بیا به انشاءالله د خدمت دپاره مونږ 30 کسان هلکان د هغوی نګراني مقرروو. د مشر زمونږ ملګری هم دی، مانو عمر کې مشر دی، حضرت علي صاحب دی، دغه نیز علي حاجي صاحب دی، دا ټول هلکان دي. طارق دا به تاسو دا ذمہواري کوئ چې دغه خدمت ته به ودرېږئ. په دې کې به علما راځي د پوره ملک نه، انشاءالله د پوره صوبې نه او د پوره ملک نه انشاءالله علما راځي. او زما امید دی انشاءالله چې هغه وخت لرې نه دی چې زمونږ سره په دې اجاره کې به سرکاري هغه افسران چې مونږ ته وزرا وایو او مونږ یو خواهشي نفساني چې د فلاني وزیر سره زمونږ ملاقات وشي، انشاءالله هغه وخت لرې نه دی عزتمندو چې دلته به سرکاري واکداران هم راځي، مذهبي واکداران به هم راځي او د دین اسلام چې څومره خادمین دي، علما دي، مشایخ دي، تصوف صاحبان دي، د استانو سجاده نشین دي، هغوی به موږ سره راځي، ناسته به کوي. ولیکن د یو خبرو د یو صاحب د خولې نه به هم دا نه اورئ چې قاري صاحب لوټ ورکوي یا محمد امین لوټ ورکوي یا نعیم حاجي صاحب ورکوي یا استاد جي لوټ ورکوي، بلکې ټول به دغه یو خبره کوي چې موږ د چا امت کې یو، د چا موږ سره احسانات دي، چا موږ ته دعاګانې کړي دي، د چا په دین یو، د چا په توحید یو، بس دغه خبرې به کېږي. عزتمندو لاس اوچت کوي، څوک څوک به انشاءالله هغه محفل کې موږ سره کوشش کوئ، ټول به کوئ. شاکر کاکا به دوام کوي، کوشش به هم کوي، انشاءالله ټول به یو کتېري او په څه نیت پې کوو د الله. ان صلاتي ونسکي ومحیای ومماتي لله رب العالمین. زمونږ قیام، زمونږ ناسته پاسته ویل خوړل څښاک دا ټول د الله د رضا لپاره دي. کو لږ دي او کو ډېر دي، الله دې پکې ډېر برکت واچوي. زه بلا تاخیر دعوت ورکوم حضرت علامه او مولانا مفتی محمد بشیر احمد صاحب چې هغوی تاسو ته د دې محفل حوالې سره دوه درې خبرې وکړي او د هغې نه پس به بیا مفتی حسن جان صاحب وي، مونځ به وي، دعا به وي او لنګر به وي انشاءالله.